أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين أن الحمد لله رب العالمين. د هر څه نه د مخکې د ژوندون نړیوال راډیو ټلویزیون ټولو لیدونکو اوریدونکو او کارکوونکو ته تحفه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم وړاندې کوم چې په لفظ د السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ده. او بعد مخکې له دې چې دا شروع کړو الحمدلله د رمضان مبارکه میاشت کې موږ قرار لرو او دا هم وروستي پړاوونه خپل طی کوي. نو له ټولو مسلمانانو نه مې هیله دا ده چې له دې فیض و له دې کرم د دې میاشتې نه بې بهرې نه سي او هغه څه چې په دې میاشته کې یا په دې میاشت کې یا د رمضان المبارک په میاشت کې یا په عامیانه ژبه کې چې ورته د روژې مبارکې په میاشت کې چې کوم فیضونه کوم برکتونه کوم مزایاوې کوم رحمتونه کوم مغفرت کوم عتق من النار دي له هغه نه بې بهرې مسلمانان پاتې نه سي ځکه چې ژوند په شک کې دی چې آیا موږ به بیا بل رمضان ته بل روزې میاشتې ته ورسېږو که به ونه رسېږو. له دغه فیضونو نه باید ځان بې بهرې نه کړي او ټول کوشش وکړي چې د الله رضا حاصله کړي او له دغه برکتونو فضیلتونو نه بهرهمند سي. د دې په اړه باندې علما په ټولنیزو رسنیو کې په مطبوعاتو کې په مساجدو کې په مدارسو کې په مکاتبو کې اخته دي بیانې کوي فضایل بیانوي. نو ډېر څه کې پراته دي لنډی په دې. نو کوشش باید سړی وکړي چې شپه ورځ عبادت وکړي تر څو د الله رضا حاصله سي. د یادولو وړ ده چې دغه تعلیم او تعلم د شریعت، تعلیم او تعلم د قرآن، تعلیم او تعلم د حدیثو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم عبادت دی. ټول اسلامي شعائر په ځان باندې تطبیقول، په اموراتو د زندگی کې تطبیقول دا عبادت دی. اسلام چې په څه امر کړی هغه کول، په څه چې نهیه کړی هغه نه کول دا عبادت دی. هغه که مونځ دی، که نکاح ده، که واده دی، که تجارت دی، که خوب دی، که خوراک دی، که هر څه دی چې په اسلامي مقرراتو سره برابر وي هغه عبادت دی. نو کوشش باید وکړو چې موږ او تاسې د خپل وخت عبث تیر نه کړو. دغه قیمت بها وخت، دغه قیمتي ورځې، د هغه ورځې چې په دې کې شپه د لیلة القدر ده، په دې کې ډېر څه په کم عمل سړي ته لاسته ورځي. یعنی یو سړی تجارت کوي په لږ سرمایه ډېره ګټه کوي، نو په لږ عبادت ډېره ګټه، ډېره سرخرویي او ډېره کامیابي سړي ته لاسته ورځي. نو باید موږ او تاسې غفلت ونه کړو او شپه ورځ د الله په عبادت او په ذکر و فکر کې یو. ځکه چې ژوند په شک کې دی. ژوند په دې نه دی چې زه به بیا بل وخت به بیا توبه وباسم او بیا بل رمضان کې د موږ به یو یا به نه یو. روزه تلونکې ده او بېرته راتلونکې ده، خو موږ ژوند په شک کې دی چې موږ به تر بل رمضانه پورې یو که به نه یو، بیا به همدغه فرصت له لاسه ورکړي. نو راځئ، نو ډېر کتابونه چې مطالعه کوي ویې ګورئ، ډېر علما ډېر کتابونه په دې نظر په دې آن دي چې د قرآن عظیم شان تلاوت په دې میاشت کې بیخي ډېر ثواب لري. تر هر څه نه د قرآن زده کړه، د قرآن تلاوت او د قرآن بیانول ډېر ثواب او فضیلت لري. ځکه چې قرآن د موږ اساسي کتاب دی، قرآن د الله کلام دی، قرآن را لېږل سوی دی موږ ته چې موږ په دې باندې څوک واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. موږ باید په دې قرآن باندې منګولې ټینګ کړو. همدغه قرآن د موږ د دنیا او د آخرت لپاره لارښود او رهنما دی په هر حال. نو د دې قرآن زده کړه ضرور واجب ده. نو ګورئ راځئ چې علمي او عملي قرآن زده کړو، هم لفظا زده کړو هم معنا. دا څنګه چې قرآن لفظا او معنا زده کړي، بیا به په تلاوت کې ډېر ثوابونه وي، بیا به پرې پوهېږو، بیا به په معنا او مفهوم باندې پوهېږو، بیا به هغه تطبیقولی سو په خپله اموراتو د زندګي کې. او کم زده نه وي نو تلاوت کوي که الفاظ راش که غلط سي نو د ثواب په جای باندې ګناه ده او بېرته به نه پرې پوهېږو چې په اموراتو د زندګي کې څنګه تطبیق کړو.
نو کوشش وکړئ چې قرآن زده کړئ د قرآن زده کړه ډېره ضرور ده لازم ده واجب ده حکم ما درته ویلي فرض کفایي او عمل په فرض عین دی ګټې د دنیا او د آخرت سرلوړي او کامیابي او سرفرازي ده بل دا نه ده چې بیا موږ ووایو چې موږ وخت نه درلوده دم نه درلوده نه وخت هم کافي سته علما مخته دي قاریان مخته دي مدارس هم سته که موږ وغواړو چې زده یې کړو نو انشاءالله چې زر زده کولی سو نو ضرور هم ده او ثواب هم په مرتب دی که زده نه کړو غفلت وکړو بیا چی دي بیا ګناهګاریږو بیا په آخرت کې عذاب دی علم یأتیکم تاسو ته ما نه و درلېږلی نذیر ویرونکی قالو بلا بیا به وایي چې رالیږلی دي و خو موږ له دې قضیې نه غافل وو له دې خبرو نه هم ځان بې پروا کړی وو نو راځئ په دغه قیمتي وخت کې په دغه با ارزشه وخت کې بعد د قیمتي خبرې قیمتي کارونه وکړو چې هغه تلاوت د قرآن دی هغه زده کړه د قرآن ده هغه عمل په قرآن دی هغه قرآن په خپلو اموراتو کې تطبیقول دي نور به هر څه الله ته سپارو موږ د الله هغه عبادت نسو کولی چې د الله لره لایق دی شایستګي لري خو څه کوو خپله هڅه او اند کوو لا یکلف الله نفسا الا وسعها موږ قرآن هسې نسو زده کولی لکه د قرآن لیاقت او شایستګي څه ده خو په خپل وس او توان سره کوشش کوو چې زده یې کړو ویې وایو عمل پرې وکړو ځان پرې وکړو تر څو څنګه سي تر څو د الله رضا حاصله کړو دغه صحابه وو چې اختلاف کړی دی په بعضې روایتونو کې په علوم القرآن کې په تفاسیرو کې یا په دې کې یا په هغه کې دا په خپله موږ ته دا لارښوونه کوي چې صحابه وو ډېر کوشش او زیار په زده کړه د قرآن کې په زده کړه د احادیثو کې په زده کړه د احکامو د شریعت کې نو ځکه به یې په یوه خبر کې ډېر تحقیق کوه ډېر سرچ به یې کوه ډېرې پوښتنې به یې کولې چې تر هغو ځان حقایقو ته ورسي یوه خبره مخکې له دې چې درسونه شروع کوم وایم چې ډېر اختلاف د ما له ټولو مسلمانانو ورونو نه دا هیله ده که علما دي که محصلین دي که متعلمین دي که هر څوک دي چې ډېر اختلاف په مسایلو د دین کې مه کوئ په اصولو د اسلام کې به مخکې ویلي وو چې څوک اختلاف نسي کولی نه یې کړی دی د علماو د ائماو د دو بحث په تقوا کې دی اختلاف په تقوا کې و مفسرین محدثین چې کله په بعضې مسایلو کې اختلاف کوي یا اختلاف کړی دی هغه د دې لپاره کړی چې حقایقو ته ځان ورسوي استنباط د احکامو د شرعي مسایلو وکړي له ما چا سوال کړی چې دا تاسې علما داسې اختلاف سره کوئ نو موږ څه وکړو د علماو د جمهورو علماو د محدثینو د اصول فقه علماو د فقه د علماو د عقایدو د علماو چې بحث په کومه موضوع کې کړی دی یا مثال بعضې وخت اختلاف کړی دی په بعضې مسایلو کې لپاره د دې کړی چې احکام د شریعت راوباسي مسایل د شریعت استنباط کړي او استخراجی کی او بل څه وکړي حقایقو ته ځان ورسي حقایق را پیدا کړه فصاحت او بلاغت باندې د هغه کتاب د قرآن د حدیث د هغه موضوع باندې ځان پوه کړه او ښه حقیقتیاب به مسایل راوباسي او حقیقت ته ځان ورسي نو په نورو اکثره ځایو کې دا اوس د ورونه اخته دي یو په بل اعتراضونه دي بعضې علما ټول نه ښیم یو په بل اعتراض کوي څه کوي نه ټول مسلمانان سره ورونه دي انما المؤمنون اخوة مؤمنان سره ورونه دي او د موږ او تاسې یوه لار یو مقصد دی یو دی څوک دی الله دی یو مقصد هم دی سرچینه د ټولو اسلامي شاعرو احکامو خبرو الله دی د ټولو آسماني کتابونو الله دی څوک دی الله دی تورات هم الله رالیږلی زبور هم الله رالیږلی قرآن هم الله رالیږلی چې تورات او زبور باندې اوس عمل نه کېږي څوک بیا دا پوښتنه ونه کړي چې داسې خبره کړې نه اوس قرآن عمل په قرآن باندې دی صرف موږ په هغې ایمان لرو چې د الله کتابونه دي نور عمل په قرآن دی قرآن الله رالیږلی دی رسولان الله رالیږلي دي نبي علیه صلات وسلام چې خاتم النبیین دی هغه الله جل جلاله را لیږلی دی او د هغه په اطاعت او فرمانبرداري سره موږ الله جل جلاله مأموره کړي چې وایي الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي بل جای کې وایي اطیعوا الله واطیعوا رسوله و اولی الامر منکم په هر حال هغه اولو الامر چې د قرآن مطابق عمل کوي هغه اولو الامر چې د شریعت تنفیذ کوي چې شریعت نافظوي نو د هغو په باره کې داسې دي په هر حال په هغې کې بیا خبرې ډېرې راځو نو د قرآن زده کړه ضرور سو عمل پې ضرور سه نو چې زده کړه ضرور سه عمل پې ضرور سه نو بعضې جایو کې اختلاف مه کوئ په ناق شانو ولې یو خو مبالغه راځي ورونو یو څه زه بل پوښتنه دا کوم چې په پېژندنه د اشخاصو د افرادو کې هغه که هر څوک دی که ښه سړی دی که نه دی ښه سړی که عالم دی که متقي دی که هر څوک دی ډېره مبالغه مه کوئ ځکه چې مبالغه بیا په اسلام کې حرامه ده ښه کار نه دی نو څه کوئ د شریعت له مقرراتو سره سم د هر سړي مقام و شخصیت ته په خپل مقام کې بدون مبالغې احترام کوئ په هغه کې زه څه نه وایم
خو ډېر اختلافات، ډېر یو بل ته خاورې ورشیندل، ډېر یو په بل باندې ځان ښه بلل، هغه توهینول، له بل تحقیرول، هغه بیا فتنې رامنځته کوي. زمینه د دې مساعده کوي چې د اسلام دښمنان له دغه منفي خبرو نه ډېره غټه استفاده وکړي، د مسلمانانو اذهان خرابه کړي. نو راځئ ورونو مسلمانانو، هر چېرته چې په ګوټ ګوټ د نړۍ کې اوسېږئ، ډېر اختلافات مه سره کوئ، ډېر یو په بل پسې خبرې مه کوئ. هغو علما مو ته مې من حیث د یوه شاګرد دا توصیه ده، دا هیله ترې کوم، دا خواهش ترې کوم چې یو په بل پسې په ټولنیزو رسنیو کې یو توهینوي، بل توهینوي، یا وایي دا صحیح نه دی، بل وایي دا صحیح نه دی. زه وایم نه، مه کوئ داسې. راځئ له خاطره د دې علم ته مې احترام دی، شخصیت ته مې احترام دی، مقام ته مې احترام دی، له خاطره د دې چې له دغه خبرو نه بیا د اسلام دښمنان سخته ناوړه ګټه پورته کوي، همدغه کمزوري د موږ او تاسو پیدا کوي، له دغه نقطې، له دغه منفي نظرونو نه سخته ګټه پورته کوي او فتنې رامنځته کوي. دا باعث د دې ګرځي چې فتنې رامنځته شي. به هر حال راځئ نو چې موږ او تاسې منګولې په قرآن ټینګې کړو. قرآن باندې عمل ضرور دی، په احادیثو د نبي علیه الصلاة والسلام باندې عمل ضرور دی. الحمدلله موږ د حدیثو درس هم روان کړی او د پخشیږي. نو چې زده یې کړو بیا به ټول مشکلات حلي. اول چې قرآن لفظا و معنا زده کړو، احادیثو باندې پوه سو، په معنا او مفهوم یې پوه سو، په سند باندې پوه سو، حدیث له لحاظ د سند او د متن نه وپېژنو چې څه وکړو، سقیم حدیث، صحیح حدیث له ضعیف حدیث نه جدا کو، راویان وپېژنو، هر څه وپېژنو، بیا به انشاءالله شیطاني وسوسې هم لرې وي، بیا به انشاءالله خطا لار باندې به نه ځو. نو په طریقه د استدعا سره له الله جل جلاله نه باید وغواړو او غواړو چې موږ په هغه لار روان کړو چې هغه سپېڅلې لار د اسلام او دین د هغه لار چې تا ته غوره ده، تا غوره کړې ده د موږ لپاره او تا موږ ته په هغه باندې هدایت کړې. اهدنا الصراط المستقیم. موږ پرې برابر کړی الله. په هر حال راځو د تجوید درس د موږ را رسېدلی و ادغام متقاربین تام ته. ادغام چې په 5 قسمو تقسیم شوی و، 3 قسم اخلاص اوس راځو 2 قسم نور پاتې دي. ادغام متقاربین ده. ادغام متقاربین کوم ادغام ته په تجوید کې ویل کېږي چې کله 2 حرفه یو مدغم بل مدغم په هیڅ، یعنی یو حرف راسي چې په بل کې مدغم کېږي، راسي چې د هغو مخرجونه یو بل ته نږدې وي. مخرجونه څنګه وي؟ یو بل ته نږدې وي. 2 حرفه یو ځای راسي. د ادغام په موضوع ځان پوه کړئ. ادغام په څه وخت کې واقع کېږي چې 2 حرفه یو ځای راسي، یا له یوه مثله وي خو تکرار وي، یا همجنسه وي لکه تا او توا، له یوه مخرج نه 2 حرفه جدا جدا راسي، همجنسه وي. او بل څه شي وي؟ یا مخرجونه سره نږدې وي خو دغه 2 حرفه یو ځای راسي. کله 2 حرفه یو ځای راسي په هغه حال کې چې دغه دواړو حرفونو مخرجونه یو بل ته نږدې وي، یو ساکن بل متحرک وي. چې کله ساکن په متحرک کې مدغم کوي، یعنی مدغم په مدغم پیهی کې مدغم کوي، نو دلته یو حرف ترې جوړ سي. هغه ساکن حرف اواز او خپل حالات له لاسه ورکړي، لکه په ملدنها، ملدنه کې. ښه، په ملدنه کې من څه دی؟ څنګه دی؟ نون ساکن دی، لام متحرک. په دغه وخت کې چې دا نون موږ په لام متحرک کې مدغم کوو، نو دا نون خپل شي کوي، خپل ټول هغه اواز له لاسه ورکوي، یعنی یو حرف له لام ترې جوړیږي، نو د نون په یو ډول له ډولونو نه اواز نه راپورته کېږي، نه ښکاره کېږي، نه معلومیږي. نو یو حرف ترې جوړ سي نو اواز تنها د لام سي. نو په دې وخت کې ادغام متقاربین تام منځته راځي. چې کې ادغام متقاربین تام، یعنی په من کې وګورئ نون ساکن دی، لام متحرک، موږ ساکن حرف په متحرک کې مدغم کوو، مدغم په مدغم پیهی کې، نو په دې وخت کې اواز د یوه حرف ورکوي، هغه د څه دی؟ د لام دی. نو اواز چې تنها د لام ورکه راپورته نون خپل اواز له لاسه ورکه. څنګه څه؟ نو نون نه ظاهریږي، نه ښکاره کېږي، نه تلفظ کېږي. نو چې نه څه یو حرف ترې جوړ څه دې ته څه وایي؟ ادغام. یعنی مدغم څه په داسې حالاتو کې چې 2 حرفه یو ځای راغلل، په داسې حال کې چې مخرجونه یو بل ته نږدې وو، د نون او د لام مخرج یو بل ته نږدې دی، مخرجونه یو بل ته نږدې وو، یو په بل کې مدغم سول، خو یو په بل کې مدغم څه په داسې حال کې چې هغه اولی حرف چې ساکن دی او مدغم دی، په مدغم پیهی حرف چې دوم دی او متحرک دی، په هغې کې چې کله مدغم څه نو یو حرف اواز پورته کېږي، ترې یو حرف ادا کېږي، یو حرف ترې جوړېږي چې هغه څه دی؟ لام دی. نو په دغه حال کې هغه اولنی حرف چې ساکن دی هغه خپل صفات د آواز یا آواز نه ایسته کې، هغه خپل حالات له لاسه ورکوي. څنګه کېږي؟ ادا کېږي نه، آواز نه راپورته کېږي، نو څه کېږي؟
یو حرف ترې جوړېږي یو حرف ادا کېږي چې هغه لام دی نو دې ته ادغام متقاربین تام وایي یعنې دوه نږدې مخرجونه چې په بل کې مدغم شول متقاربین وو یعنې مخرجونه نږدې وو خو حال دا دی چې تام ځکه ورته وایي چې هغه اولنی حرف په یو نوع له انواعو یا په یو ډول له ډولونو نه تلفظ کېږي یو حرف ترې جوړېږي او یو حرف ویل کېږي نون نه ویل کېږي په متقاربین تام کې چې ساکن حرف په متحرک کې مدغم کوي اولنی حرف به څه کېږي او په بل کې به داسې مدغم کېږي چې اولنی حرف به نه ویل کېږي او دوام حرف به په مکمل ډول په بشپړ ډول ویل کېږي او اولنی حرف به په بشپړ ډول نه ویل کېږي نو دې ته ادغام متقاربین تام وایي اوس راځو ادغام متقاربین ناقص ته ادغام متقاربین ناقص هم همدارنګه چې دوه حرف یو ځای راسي په داسې صورت کې چې د دواړو مخرج یو بل ته نږدې وي ساکن حرف به په متحرک حرف کې چې کله موږ مدغم کو نو په دې وخت کې یو حرف نه ترې جوړېږي یعنی یو حرف نه ویل کېږي بلکې د اولني حرف چې ساکن دی د هغه بعضې برخه ویل کېږي بعضې نه ویل کېږي د دوم حرف چې متحرک دی یا مدغم پیهې دی ساکن حرف مدغم متحرک حرف مدغم پیهې نو چې کله اول حرف همیشه ساکن وي او مدغم وي دوم حرف متحرک او مدغم پیهې وي نو چې کله موږ ساکن حرف مدغم په مدغم پیهې متحرک حرف کې مدغم کوو په څه وخت کې په ادغام متقاربین ناقص کې په دې وخت کې د اولینی حرف چې مدغم دی ساکن دی بعضې حصه تلفظ کېږي ویل کېږي او بعضې حصه یې نه ویل کېږي او د متحرک حرف یا مدغم پیهې حرف ټول ویل کېږي ټول حصې ویل کېږي او تلفظ کېږي او د ساکن حرف یا د مدغم حرف بعضې ویل کېږي بعضې نه ویل کېږي لکه په علم نخلقکم په دې وخت کې موږ ادغام متقاربین لرو ولې د قاف او د کاف مخرجونه یو بل ته نږدې دي ما په مخارجو کې بحث کړی و د نون او د لام مخرجونه یو بل ته نږدې دي دوه حرفه یو ځای راغلل په دې صورت کې چې مخرجونه یو بل ته نږدې دي په من لدنه کې متقاربین تام و ځکه هغه اولینی حرف ساکن حرف ټولې حصې نه تلفظ کېږي نه ویل کېږي له منځه ولاړې د لام ټول په بشپړه توګه ویل کېده لوستل کېده تلفظ کېده نو کېږي نو چې هغه تلفظ څه هغه له منځه ولاړ نو تام څه یعنې کامل څه اوس راځو دې ته ناقص ولې دی بعضې حصه د مدغم حرف چې ساکن هم دی چې قاف دی په مدغم هې حرف کې چې متحرک دی او کاف دی چې کله موږ مدغم کوو دغه دواړه حرف او حال هم دا دی چې دواړه حرف جدا جدا دي څنګه دي مدغم همیشه ادغام په دوه حرفو جدا جدا راځي ښه جدا جدا دي خو حال لري چې مخرجونه یو بل ته نږدې دي نو په دې وخت کې چې قاف په کاف کې موږ مدغم کوو په دغه وخت کې قاف ته مدغم کاف ته مدغم پیهې قاف ته ساکن کاف ته متحرک حرف وایي نو په دې وخت کې یو حرف نه ترې جوړېږي لکه ادغام تام په ادغام تام کې یو حرف ته جوړېږي او یو حرف تلفظ کېږي ویل کېږي چې په ملدونه کې مثال و دلته د اول حرف چې ساکن دی مدغم دی دوم حرف چې مدغم پیهې دی او متحرک دی په هغه کې موږ مدغم کوو د اول حرف ساکن هم دی مدغم هم دی د بعضې حصه تلفظ کېږي او بعضې حصه نه تلفظ کېږي نو او د دوم حرف چې کاف دی مدغم پیهې دی متحرک دی چې په هغه کې مدغم کوو هم هغه ټولې حصې ویل کېږي نو په دغه وخت کې علم نخلقکم کې نو په دغه وخت کې چې موږ داسې وایو دې ته متقاربین ناقص وایي یعنی کامل نه دی تام نه دی په بشپړه توګه مدغم سوی نه دی په ادغام متقاربین تام کې په بشپړه توګه مدغم سوی دی ټول هغه حقوق او اصول اجرا سوي دي یو حرف تام ځکه ورته یو حرف ترې جوړ سه داسې مدغم که چې یو حرف ترې جوړ سه یو حرف ولوستل سه چې کله موږ تلفظ کوو په من لدنه کې ووایو نون سته نون ظاهریږي نون تلفظ کېږي نون ویل کېږي نه لام په بشپړه توګه ویل کېږي نو نون په بشپړه توګه له منځه تام دی کامل دی او په ناقص کې یعنې نیم کېږي نیم نه کېږي نو چې څه ناقص نو علم نخلقکم کې بعضې حصې د قاف ادا کېږي او بعضې حصې پاتې کېږي نو ځکه ادغام متقاربین ناقص ورته وایي ناقص ځکه ورته وایي چې بعضې حصې د ساکن حرف ویل کېږي بعضې نه ویل کېږي او متقاربین ځکه ورته وایي چې دا دوه حرفه چې راغلي دي یو جای په دې کلمه کې او حال هم دا دی چې د دوی مخرجونه یو بل ته نږدې دي نو ځکه متقاربین ورته وایي خو په دغه ځای کې امام حفص رحمه الله وایي چې په دا علم نخلقکو کې هم ادغام متقاربین تام روا دی او هم ناقص روا دی په دغه کلمه د علم نخلقکم کې که چیرې موږ تاسې وایي داسې وایي علم نخلقکم
ناقص وایو هم جواز لري او که نخلق کوم وایو په بشپړه توګه قاف له حرکت نه غورځوو نه ظاهروو نه تلفظ کوو دی وایو هم روا د امام حفص رحمه الله وایي یو له ډېرو معتبرو روایتونو یا قرأتونو نه د قرأت دی دا موږ او تاسې هم چې تلاوت کوو په قرأت سبعه کې بیا انشاءالله په خپل وخت سره کافي بحث کوو چې ورسو دا درسونه یو له بل سره تړاو لري تاسې اوس وګورئ موږ د ادغام بحث خلاص کوو اوس چې ورسو سببونو ته شرط د ادغام ته موانع د ادغام ته بیا په دغه درسو ډېر ښه پوهېږو دا که په علوم القرآن کې دی که په حدیثو کې دی که په هر علم کې چې مخ په وړاندې ځي د هغه تفصیلي بحث را روان دی ګورئ ادغام موږ وویل انواع مو پېژنو دا اوس د ادغام سبب و شرط پېژنو هغه له دې سره لازم و ملزوم دې خوا ته موانع پېژنو بیا اوچت ته موږ په ادغام په اقسامو یې په ښه باندې ښه پوهېږو همدارنګه چې علوم القرآن درسو ته لاړ شو یو له بل سره مرتبط دي هغه د هغه تشریح کوي بیان یې کوي او هغه بیا ښه زده کېږي په داس کې سودا درته پیدا شوه چې دا څنګه دی داسې داسې پوښتنه وکړئ خو چې مخ په وړاندې لاړ شئ یا درسونه ښه تعقیب کوئ بیا ښه پرې پوهېږئ نو امام ابو حفص وایي چې په دغه علم مخلوقو کې ادغام ناقص متقاربین ناقص یا متقاربین کامل یا تام دواړه جواز دي ادغام متجانسین متقاربین ناقص او ادغام متقاربین تام یا کامل دواړه جواز لري چې په دغه ځای کې سړی وایي خو هغه طریقه هغه قاعده مې وویلې چې ادغام متقاربین ناقص دا یو مثال په علم نخلقکم کې داسې نه چې په ټول قرآن کې هم دا یو جای دی نه دا یو مثال مې ورکړ یا من لدنه کې مې په متقاربین تام کې یو مثال ورکړ قاعده یې دا شی ده چې کله دوه حرفه یو جای راغلل حال دا و چې د دواړو مخرجونه یو بل ته نږدې یو ساکن بل متحرک و ساکن دی په متحرک کې داسې مدغم که چې په هغه کې نیم وویل سه او نیم پاتې سه ساکن حرف نیم تلفظ سي نیم پاتې سي نیم تلفظ سي او نیم پاتې په بل متحرک حرف کې مدغم سي نو په دغه وخت کې دې ته ادغام متقاربین ناقص وایي دا قاعده وه چې په دغه رقم سره موږ بیان کړو اوس راځو سببونو او شرطو د ادغام ته راځو ادغام څو سبب لري چی شي باعث د دې ګرځي سبب د دې ګرځي چې یو حرف په بل کې مدغم کوي سبب د باعث او شرط څه دی د ادغام درې سبب دي چې موږ یو ساکن حرف متحرک کې مدغم کو او تلفظ کو ولې همغسې نه وایو دلته هر شی هر علت معلول لري هر کار چې موږ کوو یو سبب لري نو ادغام په څه سبب باندې کوي شرط چې دی په څه شرط کوي اوس راځو بیانوم درې شرط لري تماثل تجانس تقارب تماثل دا معنا چې له یوه مثله به وي یعنې دوه ریګانې راسي دوه ذال راسي دوه تا راسي دوه با راسي یو ساکن بل متحرک نو هغه بیا نه تلفظ کېږي نو قاعده تجوید ورته وضع کړې ده ساکن به متحرک چی کې مدغم کوي هغه چې دواړه متحرک راسي بیا څه کېږي بیا هغه بیا پسته په موانع او د ادغام کې موږ وایو تماثل چې له یوه مثله وي یعنې دوه ځاله راغله که اذ ذهبه ګورئ نو دغه یو ځال په بل کې زر مدغم که اذ ذهبه به کړي ځکه له تکرار د حرف نه به بیا مخنیوی وسیله چی نه که چې داسې اذ ذهبه نو له د یوه ځاله به درې څلور جوړ شي بیا به معنا تغییر کا هر څه چې تجوید هم قاعده وضع کړې ده په دوه خبرو باندې راټوله ده دا ټولې قاعدې یو سی معنا د قرآن غلطه ونه ویل سي او حروف خپل لازمه صفات په بشپړه توګه له لاسه ورنه کړي په بشپړه توګه د حروف لازمه صفات له منځه ولاړ نه سي او یا ناقص ادا نه سي د دې لپاره دي او بل چې معنا د قرآن تغییر نه سي معنا د قرآن تغییر نه سي چې په یوه دوه حالتو کېږي یا به حرف په بشپړه توګه له منځه ځي یا به ناقص ادا کېږي یعنې لازمه حروف صفات به مد نظر نه نیول کېږي دا یو ځکه د قاعدې وضع کې یا که ادغام دی که مد دی که اخفا ده که اقلاب دی که چی دی که هر څه دی تجوید چې توجه ورته کړي بل ښایست او جمال د قرآن ویل دي چې قرآن ډېر ښایسته او ښه وویل سي نو راځو دې ته نو تماثل یو سبب یعنی له یوه مثله وي یعنی یو ځال تکراري وي یوه با تکراري وي یا په بل کې مدغم کېږي شرط یې اوس راځي دوهم تجانس دی یعنی همجنسه وي له یوه مخرج نه دوه حرفه راځي لکه تا او تا تا هم او تا د دې دواړو مخرج یو دی د ذال او د چی د ضا مخرج یو دی دوه حرف دي خو له یوه مخرج راځي دې تجانس وایي همجنسه وي درېیمې تقارب دی څه معنا
یعنی مخرجونه یو بل ته نږدې وي، یو ساکن یو متحرک وي خو مخرجونه یو بل ته نږدې وي، نو دلته دوه قاعدې رامنځته کیږي. که چیرې قاعده تجوید د عارضه صفاتو لپاره وضع کړې وي نو هغه بیا څنګه ده؟ هغه په ټولو قرآن چې موږ لولو تجوید قاعدو ته چې ګورو له دوو حالتو خالي نه ده. که چیرې عارضه صفاتو ته شامله کړي نو ښایست د قرآن ته مطلب دی چې ښایسته قرآن ووایو، لکه خوند چې کوي، لکه شایستګي چې لري، ورتل القرآن ترتیلا. او که قاعده ذاتي صفاتو ته مشتمله وه د حروفو د مخارجو دغه، نو بیا چی دي چې د قرآن معنا تغییر نسی او مونځ پې فاسد نسی او موږ چې د تلاوت کوو ثواب پې مرتب سي، نه عذاب. او مصداق د دې نسو چې رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن لعنه، بعضې قاریان قرآن لولي خو قرآن بیت لعنت پې وایي. یعنی د قرآن قاعدې تجوید هغو ته توجه نه کوي. په هر حال نو دې ته شامل و. دا درې سببه و: تماثل، تجانس، تقارب، چې متجانسین، متقاربین او مثلین ادغامونه موږ په مفصل ډول سره بیان کړل. او بل چې دی شرط د ادغام دی. ښه، د ادغام شرط چې دی چې موږ یو حرف په بل کې مدغم کوو، شرط دا دی چې شي کېږي اول حرف به ساکن دوم به متحرک وي. دوه حرفه چې یو ځای په یوه کلمه کې راغلل هغه که د مثلین له ډلې نه وو، کله تماثل نه وو، کله تجانس نه وو، کله تقارب نه وو. شرط دا دی چې اول به ساکن دوم به متحرک وي. اول به ساکن دوم به متحرک وي، ساکن په متحرک کې مدغم کې. راځو دې ته چې شرط په جای نسی، رکن نه په جای کېږي. ګورئ د مانځه شرایط اته دي. که چېرته موږ اودس ونه لرو نو منځه ته داخلېدای نسو. که چېرته موږ مخامخ قبلې ته ونه درېږو، قبله هم نه یې پیدا کړي نو د موږ مونځ نه صحیح کېږي. که چیرې د موږ جامې پاکې نه وي، موږ ټول کارونه وکړو نو مونځ هم بیا نه کېږي، ځکه هلته هغه شرط پاکوالی د جامې دی. په هر حال شرط د ادغام دا دی چې یو به ساکن بل به متحرک وي. که چیرې دواړه متحرک و ادغام نسته، که چیرې دواړه ساکن و ادغام نسته، ځکه شرط چې ورته وضع کړی دی علماو قاریانو هغه نه رامنځته کېږي. چې شرط رامنځته نسي، رکن نه رامنځته کېږي، یاد به یې ساتي، نو هغه عمل نه ترسره کېږي، هغه قاعده نه تطبیقېږي. شرط د تطبیق د قاعدې د ادغام دا ده، هغه که هر ادغام دی، که مثلین دی، که متجانسین دی، که متقاربین دی. ښه، اوس راځو ادغام چې ما درته د ساکن، نون یا تنوین احکام یا قواعد چې څلور قسمه وو. چې شو؟ اخفا، ادغام، اقلاب، اظهار. ګورئ هغه وو. نو چې دا ادغام موږ خلاص هم که د ساکن، نون یا تنوین احکام هم خلاص که بیا په هغې کې ادغام کې موږ خبره وکړه. په ادغام کې بیا درې خبرې وکړې، ځکه په ادغام کې مفصل بحث ته ضرورت و، ځانګړې قاعدې ته ضرورت و. د اقلاب او د اظهار او د اخفا لپاره خو قاعده وضع کړه، هغه ته نور څه نه و، خو په ادغام کې کافي بحث و. علماو قاعدې ورته وضع کړې، په تفصیل سره یې بیان کړی دی په معتبرو کتابو کې. نو په هغې کې هم بیا موږ راغللو ادغام هم کبیر و صغیر تقسیم کړه، ادغام هم بیا په چیز سره تقسیم کړه، په مثلین و متجانسین و متقاربین سره، تا مناقض سره. نو دغه کې څه نو چې په دې کې دومره بحث دی او دومره خبرې دي او دا قاعده تطبیقېږي، نو دلته دا د قاعدې د تطبیق لپاره شرط شي دی چې دا قاعده د مثلین ده، دا د متجانسین ده، دا د متقاربین ده، دا د تام ده، دا د ناقص ده. په دې ځای کې ادغام متقاربین تام، په دې ځای کې ناقص کېږي. دغه قاعده چې موږ تطبیقوو اول شرط یې دا دی چې کله تماثل نه راځي، د تجانس نه تقارب نه راځي، سبب د ادغام ګرځي. شرط یې دا دی چې باید یو اول حرف ساکن دوم متحرک وي. نو شرط رامنځته څه سبب چی څه؟ سبب تماثل و تجانس و تقارب څه د ادغام، ځکه چې دوه حرف راغلي له یوه مثله دي، څه پې وکړو؟ سبب د دې څه چې یو په بل کې مدغم کړو. ښه، یا مثال یو جنس دي، سبب یې د همجنس ګرایي ده، یا سبب یې د چی دي دغه تقارب د مخارجو دی. ښه، دا خو یې سبب څه. نو شرط څه دی؟ څه رقم یې کوو؟ څه رقم دغه قاعده پې تطبیق کړو چې یو حرف په بل کې مدغم کړو. شرط یې دا دی چې یو به ساکن بل به متحرک وي، یعنی اول به ساکن وي، داسې نه چې دوم نه، اول به ساکن دوم به متحرک وي. که د تماثل نه و، که د تجانس نه و، که د تقارب نه و، یعنی که د مثلین ادغام رامنځته کېده، که د متقاربین، که د متجانسین تام یا ناقص هر شی چې و، خو شرط دا دی چې اول حرف به ساکن دوم به متحرک وي. اوس راځو بحث په موانع او د ادغام باندې درومه. نور کوشش وکړئ د ادغام ځکه یې درومه چې هلته کافي بحث ته ضرورت دی، لږ پیچیدګي لري، تشریح ته ضرورت دی. نو ځکه زه له تاسې نه هیله کوم چې تاسې دا درسونه په دقت سره وګورئ، زده یې کوئ. ډېر څه انشاءالله کې پراته دي، هغه د خپلې زندګي
سرمشق یا تګلاره وګرځوئ چې د دنیا او د آخرت کامیابي او نیکمرغي په دې کې ده. او کوم سوال او پوښتنه چې درته کېږي موږ په خدمت کې یو، که موږ ته لاسرسی نه نور علما دي. په هر حال نو زده کړه ډېره مهمه ده او ضروري ده. د تجوید ډېر دلچسپه درسونه دي انشاءالله. راځو علوم القرآن ته. په علوم القرآن کې موږ درسونه وویلې، بحث هم کې وکړه، په شي کې موږ سبب خاص، الفاظ عام، په هغه کې کافي بحث وسه په تېر درس کې تدریس شوي دي. اوس راځو د سبب نزول، صیغه یا الفاظ. ورونو ما مخکې هم ویلي وو چې په علوم القرآن کې په دغه هغه کې ولې علماو ډېر تمرکز کړی دی، حتی ډېر کتابونه یې لیکلي دي په سبب نزول کې. ځکه چې کله په سبب نزول باندې موږ ښه پوه سو، په مکي او مدني باندې ښه پوه سو، په وحی خاصه وپېژنو، اسما د قرآن وپېژنو، صفات د قرآن وپېژنو، بیا څه وکړو؟ بیا ورسو دې ته چې د قرآن په څو بخشو کې له کومو موضوعاتو بحث کې قصص چې دي، احکام چې دي، دا چې دي، دا ښه وپېژنو. او بالخصوص هغه ته ورداخل سو سبب نزول ته، بیا د قرآن په معنا او په مفهوم باندې ښه پوهېږو، تفسیر باندې ښه پوهېږو، فصاحت او بلاغت ته لاسرسی پیدا کولی سو. تر هغه کوم رقم چې شایستګي د قرآن دغه ته خو نه سو ورسوي، کوم رقم فصاحت او بلاغت چې واقعا د هغه د موږ زده کېږي نه. او زه خو بیخي ورته جوګه د دې نه یم چې هغه ته ځان ور ورسوم. خو له الله نه توفیق غواړم، له الله نه کومک غواړم چې الله ما ته له ما سره کومک وکړي چې زه دا قرآن زده کړم او خلکو ته ور زده کړم. ښه نو څنګه کېږو؟ بیا موږ ښه زده کولی سو. ځکه ګورې زه یو مثال وایم. نبی علیه الصلاة والسلام د صفا په غونډۍ خلک راټول کړل، دغه آیات د قرآن نازل شوی و چې وانذر عشیرتک الاقربین. دغه خپلو خپلوانو د الله له سخت عذاب نه ویرول. نو دلته خو بیان دی وانذر عشیرتک الاقربین روان و. نبی علیه الصلاة والسلام د دغه آیات چې الله را لېږلی و دا یې خلکو ته بیاناوه، د ده تفسیر یې کاوه، دا یې د ده په معنا مفهوم خپل دوستانو، یارانو، اصحاب پوکول. په دې وخت کې واقعه د ابولهب رامنځته سوله. ګورئ واقعه د چی رامنځته سوه؟ د ابولهب چې وایي هلاک سي موږ د همدې لپاره راټول کړي یو. نو په دې وخت کې چې د ابولهب واقعه رامنځته کېږي او داسې ګستاخي په مقابل د رسول الله کې کوي، الله جل جلاله د دغې واقعې په ارتباط باندې سورت مسد را نازلې چې وایي تبت یدا ابي لهب وتب. په دې کې بیا په تفسیر کې ډېرې خبرې دي چې دا ولې را نازل سه. د دې له خاطره چې د نبي علیه الصلاة والسلام امامت، د نبی علیه الصلاة والسلام رسالت حقانیت ته ورسیږي، د خلکو زړونه پاکه ووایي چې ګورئ او حقانیت د قرآن، حقانیت د رسول الله دا ثابت کی، د الله خدایي، د رسول پیغمبري دا ثابت کی، د بندگی ثابت کاله خاطر د دې چې په دغه وخت کې او دغه خبرې چې خلک به ویلې چې نبی علیه الصلاة والسلام د الله پیغمبر نه دی او دا قرآن د الله کتاب نه دی، دا د ځانه جوړ کړی چې د هغه څنګه کې ثابت سي چې وګوره ابولهب داسې خبره وکړله، الله جل جلاله د واقع په ارتباط باندې دا راولېږه چې نه ته هلاک سوې، تبت یدا ابي لهب وتب، ابولهب هلاک سو. نو د دې تفسیر ته چې بیا ورسئ بیا پرې پوهېږئ چې وګورئ الله جل جلاله د خپل نبي څومره حمایه وکړله، د هغه حقانیت یې څومره ظاهره که، آشکار یې که، تایید یې که، تاکید یې که، د الله خدایي ظاهره سوله. دلته د خلکو تشویق و ترغیب اسلام ته څه چې نه دا دین د حق دین دی، ځکه په داسې واقعه کې په داسې جای کې دا د الله فرمان را ورسېده. دا پته نه د ابولهب د دغه ګستاخي جواب وویل څه او ابولهب تباه څه. دلته د الله جل جلاله له عذاب نه ویره ده، د الله رحمتو ته امید دی. او ډېرې خبرې پکې پرتې دي چې تفسیر یې کې 2 ساعته 3 ساعته نه خلاصېږي. په یو صم بکم عمي فهم لا يعقلون فهم لا يرجعون کې وګورئ څومره تفاسیر په همدغه سورت کې چې تفسیر ته ولاړ سي څو قسمه تفسیر کېږي. دا ګورئ صم بکم عمي فهم لا يعقلون فهم لا يرجعون. په شان د مسلمانانو کې وګورئ څه رقم ترجمه کېږي، په شان د کفارو کې څنګه ترجمه کېږي، په شان د منافقینو کې څنګه ترجمه کېږي. داسې ټول قرآن داسې څنګه کېږي، همدا رقم معنا او مفهوم او ترجمه یې کېږي. نو راځو دې ته چې داسې موږ دا قرآن ترجمه کوو او ځان ښه پرې پوهوو، حقایقو ته ځان رسوو، هغه شیطاني وسوسې دې موږ له مغز نه لرې کېږي، د کفارو جواب پرې وایو، کولی سو چې خلکو ته بیان کړو، قناعت ورکړو او اسلام ته راوبلو او اسلام داسې دین ور وښیو چې دغه دین دی چې شامل او کامل دین دی چې په دنیا او آخرت کې سړی سرفرازه کوي، کامیابه کوي او
ابدي ژوند هم سموي او دغه فاني ژوند هم سموي. نو دې ته بیا زده کړې ته ضرورت دی چې یو چا ته قناعت پې ورکړي. کافي زده کړه باید موږ ولرو. نو دا ډېر مهم درسونه دي چې قرآن موږ له دې وپېژنو چې فضیلت الذکر څه شي ته وایي، فضیلت المذکور څه شي ته وایي، چې دا د عقایدو مسله ده. دا بیا په خپله باندې هغه کېږي. خو یو شی تاسو ته بیا هم وایم، ګورئ دا موږ چې مخ په وړاندې په علوم القرآن کې ځو درس یو له بل سره ارتباط پیدا کړي. الفاظ عام، سبب خاص. اوس راځو صیغو ته، الفاظو ته چې دا صیغې نه مطلب دا صریح ده، دا احتمالي ده. دلیل څه دی؟ هر شی چې موږ وایو باید یو دلیل وړاندې کړو لپاره د ثبوت د دعوې خپلې. نو دا دلایل نقلي دي که عقلي دي، ضعیف دي که قوي دي، صحیح دي که ضعیف دي، په هر حال نو دا ټول څه وخت کېږي چې موږ زده کړې ته دوام ورکړو او درسونه مرتبط وګورو. اوس راځو دې ته د سبب نزول صیغې یا الفاظ. کومې صیغې یا الفاظ چې د قرآن راځي دا به په بعضې وخت کې په څرګنده خبره سره، په څرګنده سره یا په ښکاره سره دلیل په څه شي باندې وي؟ په سببیت باندې وي. څه به وي؟ په سببیت باندې. بعضې بیا احتمالي دلیل په سببیت باندې وي چې د څرګندو داسې وي لکه څنګه چې له رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وسوه نو آیتونه د قرآن به رانازل شول. دا په څرګنده باندې دلیل په څه شي وو؟ په سبب د نزول باندې وو. لکه وانذر عشیرتک الاقربین قصه چې په واقعه کې سوله، دا واقعه راپېښه سوله، دا آیات رانازل شول. نو دا څرګند دلیل د سبب د نزول دی. څنګه دی؟ سبب د نزول څرګنده دلیل دی. او یا په سورة المجادله کې چې وایي چې قد سمع الله قول التي تجادلک، چې ښځه راغله نبي علیه الصلاة وسلام د خپل مېړه نه شکایت شروع کړ، قصه یې ورته کوله چې دا آیتونه راغلل. نو دغسې الفاظ یا صیغه په بعضې وخت کې چې صریحه په ښکاره سره دلیل په څه شي سره وي؟ په سببیت سره وي. څنګه وي؟ په سببیت سره. په بعضې وخت کې بیا احتمالي سره وي. ښه، نو په څه وخت کې به چې له نبي علیه صلات وسلام نه پوښتنه وسوله، راوي وایي چې دغه پوښتنه ترې وسوه نو دا آیات رانازل سه، دا واقعه پېښه سوله، دا رانازل سه. نو دې ته څرګند دلایل وایي. دا موږ حمل کوو په څه باندې؟ په سببیت باندې. او کوم چې احتمالي دي هغه څنګه دي؟ لکه د سورة البقرې 223 آیات نساؤکم حرث لکم. ښه، نو الفاظ د قرآن یا دا صیغې څنګه دي؟ د سبب نزول صیغه یا الفاظ. د سبب نزول صیغه یا الفاظ په دوه قسمه سول. یو هغه صیغې دي چې هغه په صریح او په ښکاره سره چې دلیل په سببیت سره لري، او بعضې په احتمالي بڼه سره دلیل په سببیت سره لري چې هغه څرګنده یې دا دي چې کله به له نبي علیه صلات وسلام نه سوال وسه د هغه په ارتباط به آیتونه راغلل، نو دا سبب د هغو آیتو د نزول معلوم و، دا صریحه ده چې همدا سبب د نزول دی. او احتمالي بیا یا به کومه واقعه پېښه سوله، او احتمالي به کومو چې په هغه کې به له نبي علیه صلات وسلام نه پوښتنه او سوال ونسه، خو څه شي به و؟ احتمال د دې به و چې دا آیات به د دې آیات نزول سبب دغه واقعه یا دا سوال دی. خو هلته دوه خبرې وي. یا به احتمال د دې کې دی چې د دې دوه معناوې به یې ورکولې، یا به د آیات معنا او مفهوم ته ترجیح ورکول کېږي، او یا یې سبب نزول ته ترجیح ورکول کېږي. چې بعضې به ویلې چې نه د دې آیات معنا او مفهوم ته باید ترجیح ورسي. بعضې علما وایي چې هغه کې څه پراته دي. بعضې وایي چې نه چي ته ترجیح ورکول کېږي؟ سبب د نزول ته. نو هغه سبب د نزول یې صریح او ښکاره نه، سبب د نزول یې صریح او ښکاره نه، احتمالي وي. نو چې احتمالي وي بعضې وخت چی شي ته ترجیح ورکول کېږي؟ سبب د نزول ته. هغه احتمالي سبب د نزول ته چې راویان وایي چې امکان لري، یا زه ګمان کوم چې دا آیات د دغه قضیې په ارتباط باندې رانازل شوی، یا د دغه واقعې په ارتباط، او یا دغه فلاني سړي له رسول الله نه پوښتنه وکړه، زه ګمان کوم راوي چې روایت کوي. اوس راځي ما بعد بیا درسونه چې موږ تشریح کوو په هغې کې ټول بحث روان دی، زه اوس وخت نه پې نیسم. نو احتمال د دې لري چې دغه پوښتنه له رسول الله وسوه، د هغې پوښتنې په ارتباط رانازل شوی وي، او یا ګمان کوم چې د دغې واقعې په ارتباط دا راوي وایي داسې. نو دلته دوه خبرې سولې، یو د آیات یا د دغه صیغې معنا او مفهوم ته توجه کېږي، او یا احتمالي سبب ته چې راوي وایي چې ګمان کوم چې سبب د نزول دغه واقعه یا دا سوال وي. نو یو احتمالي سوه، بل شي سوه، بل صریح او ښکاره ډول سوه. چې یو په
ښکاره او په څرګنده ډول وي چې دغه مثالونه مې ویل وانذر عشیرتک الاقربین قد سمع الله تجادلک قد سمع الله قول التي تجادلک. ګوره دا په څرګنده په سببیت سره دلایل دي. نو چې په څرګنده سره وي دا معنا چې روي وایي چې له رسول الله نه دا پوښتنه وسوله نو بیا دا آیتونه راغلل، دا واقعه پېښه سوله بیا دا د الله کلام را نازل س. نو دا په څرګند ډول باندې دغه صیغه چې ده دغه صیغه د سبب په څرګند ډول دلیل په سببیت سره ده. دغه صیغه یا د الفاظ په څرګند ډول سره دلیل په سببیت سره دی او بعضې دغه صیغه یا الفاظ په احتمالي توګه سره دلیل په سببیت سره دی چې هغه مې وویل. یو چې راوي وایي چې ګمان کوم چې دا په دې سوال په جواب کې را نازل شوی دی او یا ګمان کوم چې د دې واقعې په باره کې را نازل شوی. نو دلته دوه خبرې دي، کله سببیت ته ترجیح ورکول کیږي او کله معنا او مفهوم ته ترجیح ورکول کیږي چې پس راسو موږ تشریح کو بیا به ډېر ښه پې پوه سئ. نو چې دي سبب نزول صیغه یا الفاظ په دوه قسمه سول. چې سول د سبب نزول صیغه یا الفاظ چې یو په صریح توګه دلیل په سببیت دی، بل په احتمالي توګه دلیل په سببیت دی. اوس راځو په صریح توګه خو مې درته بیان کړه، اوس راځو په احتمالي توګه لکه د 223 آیت د سورت بقرې چې وایي نساؤکم حرث لکم، ستاسو ښځې د تاسو لپاره چې دي هغه کښتونه دي چې په کومه رقم هم په خپل کښت کې خوښه وي، په خپل فصل کې هم خوښه وي، هغسې تصرف پکې وکړي. الله جل جلاله وایي دا چې حکم عام نزول خاص الفاظ خاص کیږي بیا حکم عام کیږي یا مثال موږ ویلو چې عام په عام خاص په خاص موږ عمل کولی سو په تیرو درسو کې اوس که زه بیا ورسم بیا وخت نیسي. خو ګورئ د قرآن عظیم شان د نزول که سبب هم خاص وي الفاظ عام دي ځکه احکام د شریعت په عموم کې یو له بل سره مرتبط و متفق دي. نو څنګه کیږي نو تر قیام د قیامته پورې باید موږ چې یو مصداق د قرآن عظیم شان یو ټول عمل به په دې قرآن کوو. خطاب هغو خلکو ته دی، حکم تر قیام د قیامته پورې عام دی. داسې نه دی چې تنا صحابهو ته و تنا هغو خلکو ته وګورئ چې کله یهودو ښځې په وخت د میاشتني مرض یا د حیض په حالت کې له کورو ایستلې نبي آیتونه چې هغو ته راغلل چې مې باسئ دا تر قیام د قیامته پورې دغه احترام دې ښځو ته وسه او دا څنګه څه دا تر قیام د قیامته پورې دا حکم جاری دی. اوس راځو نساؤکم حرث لکم راغی دې ته دې صیغې یا الفاظو ته چی شي وایي دلیل په سببیت سره احتمالي وایي. احتمالي دلیل د سببیت دی. چی دی؟ احتمالي دلیل د سببیت دی. د سبب نزول صیغه یا الفاظ چې په دوه قسمو یو صریح و په ښکاره ډول دلیل په سببیت سره ګرځېده چې شي هغه الفاظ هغه صیغې او بعضې په احتمالي ډول. نو دغه د احتمالي ډول دلیل دی. څنګه دی چې نساؤکم حرث لکم د تاسو ښځې د تاسې لپاره کښتونه دي، د تاسې لپاره فصلونه دي، په څه رقم هم چې خوښ یې په هغه کې تاسو تصرف وکړئ. په دې کې دوه روایت دي. حضرت عمر صاحب وایي چې د دې صیغو الفاظو نزول یا سبب د نزول کومه قصه ده؟ هغه قصه ده چې کوم نارینه ورونه چې له خپلو ښځو سره نزدېکت د شا له خوا نه کوي یا د دوبور له لارې کوي یا خپله جنسي غریزه پوره کول د شا له لارې غواړي. ګوره دا آیتونه د احکام د قرآن دي، دا د شریعت بیان دی. په دې کې بیا څوک ونه وایي چې ولې داسې وکړه، که موږ قرآن بیانوو نو د قرآن د بیانولو لپاره په کوم ځای کې چې موږ ته شریعت اجازه راکوي موږ بیا په هغې کې حیا نه کوو. الله وایي ان الله لا یستحي ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الله حیا نه کوي لپاره د حقایقو بیانولو چې د میاشتې نوم واخلي چې په هغې کې کفارو اعتراض کړی. موږ هم چې قرآن بیانوو حقایق بیانوو نو چې څه قرآن و کتاب وایي هغسې بیا موږ بیانوو. نو په هغې کې بیا موږ ته څوک ونه وایي چې دا بې حیایي ده، ځکه موږ په هغې کې حیا مد نظر ونیسو، شرم مد نظر ونیسو نو بیا حقایق پاتې کېږي، نو بیا موږ تدریس نسو کولی او حقایق نسو بیانولی. نو حضرت عمر صاحب وایي چې د دې سبب نزول د دې آیت دا و چې څوک د شا له لارې د خپلو ښځو سره خپله جنسي غریزه یا جما کول غواړي نو د هغو په شان کې راغلی دی، هغو ته جواز ورکړی. څه رقم هم خوښ یي هغسې تاسې نزدېکت ورته وکړئ. خو حضرت دا د ده روایت دی. وایي زه ګمان کوم
دا هم څه وایي وایي زه ګمان کوم چې دا په شان د هغو کې را نازل شوی چې څوک دغسې کوي نو دا آیت را نازل شوی دی حضرت عمر صاحب وایي چې دا په شان د هغو خلکو خو حضرت جابر صاحب وایي حضرت جابر صاحب څه وایي حضرت جابر صاحب وایي چې نه یهودو به چې ویلې چې څوک له خپلو ښځو سره د قبول یا د مخې له طرفه جما کوي خو د شاله خوا نه یا د په داسې طریقه لکه د شاله خوا چې کوي د هغو د اولادو سترګې کږېږي دا په شان د هغو خلقو کې دی چې یعنې د مخې له خوا نه له ښځو سره چې څه رقم تاسې نزدېکت و جما کوئ که د شاله خوا نه که د مخې له خوا نه که په پروت وي که په هر رقم وي هغه د تاسې لپاره جواز لري د تاسې خوښه ده چې په هر رقم کوئ نو په دې ځای کې ځکه چې هغو یهودو کې خبر روانه وه چې څوک دغه کار کوي نو د هغو د اولادو سترګې کږېږي او دا داسې نه دي او داسې باید ونه کړي د هغو دا آیات راغی چې نه دا د تاسې لپاره چې په خپل کښت دی چې په هر رقم تصرف کې کوئ د تاسې خپله خوښه ده نو د حضرت جابر صاحب دلیل دلیل په سببیات د آیات سره دی په چی سره دی په سببیات سره دی نو چی څه نو د حضرت عمر صاحب دلیل احتمالي دی نو هغه ته توجه چی ته کیږي هغه معنا د قرآن ته کیږي ځکه په معنا او مفهوم د قرآن کې د استنباط د مسلې دی چی دی د مسلې دی د احکامو دی د شریعت دی او په سببیات کې بیان د سبب دی د واقعي دی او د سوالو جوابونه دي نو د حضرت عمر صاحب دلیل موږ حمل کوو په معنا باندې چې ما ویل په احتمال کې بیا دوه قسمه دي چې کله احتمالي سي په احتمالي بڼه سره یا په احتمالي توګه سره دلیل په سببیات سره سي نو هغه ته بیا ترجیح معنا ته ورکړي نو ورځو معنا د قرآن ته تفسیر د قرآن ته هغه کوو چې څه وایي لغه نه مطلب چی دی هغه احکام هغه حکم د شریعت را استنباطو استخراجو او توجه چی ته کیږي معنا او مفهوم د آیات ته کیږي چې استخراج او استنباط د مسلې او د حکم د احکام وي او د حضرت جابر صاحب دلیل به چی باندې وضع کوو په سببیات سره وضع کوو نو دغه دلیل دغه مثال دی د احتمالي دلیل د صيغه یا د الفاظو په سببیات سره صيغه یا الفاظ کله په ښکاره توګه دلیل په سببیات سره کیږي کله په احتمالي په ښکاره توګه مې وویل او په احتمالي توګه مې وویل نو د راویانو شمیر په سبب نزول کې د راویانو شمیر په سبب نزول کې موږ ورسو تشریح کو ویوایو نو بیا ښه پې پوهیږو چې کومه صيغه یا الفاظ په صریح توګه دلیل په سببیات دی او کوم په احتمالي توګه چې په احتمالي توګه دي آیا موږ معنا او مفهوم ته ترجیح ورکو او که دلیل د سببیات ته ترجیح ورکو کوم ښه دی لکه په نساءکم حرث لکم کې چې دوه ډلې دي راویان څوک دي دوه ډلې دي د ابن عمر رضی الله تعالی عنه روایت دی حضرت چینه ابن عمر نه نو دلته څنګه سول په احتمالي کې دوه دلیل سول د حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه چا د ابن عمر او بل د جابر رضی الله تعالی عنه دلیل د جابر رضی الله تعالی عنه دلیل په سببیات سره دی چې يهودو به دغه سی ویلي که څوک د خپل خزونه د قبول لارې د جما کوي لمخنه خو په شا په طریقه سره نو دا د دوی د اولادو سترګې کږي راځي دا په هغه کې تفسیره کول من نساءکم حرث لکم راغی چې د تاسو لپاره کښت چې په هر فصلونه دي په هر طریقه مخاخي په خپل فصل کې تصرف کوي سي نو د حضرت جابر صاحب دلیل په سببیات سره موږ څنګه کوو نو سببیات سره ترجیح ورکوو وضع کوي او د ابن عمر صاحب په معنا او مفهوم ته ځکه په احتمالي کې دوه خبرې وي چی به وي معنا او مفهوم د آیات ته به کتل کیږي او بل به چی کیږي کله معنا او مفهوم ته کتل کیږي او کله ترجیح سببیات ته ورکول کیږي او کله سببیات ته توجه کیږي یا کتل کیږي نو په احتمالي کې دوه خبرې سو په چی شي کې چې د سبب نزول صيغه یا الفاظ کله دلیل په سببیات سره په صریح او ښکاره وي ښکاره یو کله په احتمالي توګه وي نو په دې کې درومه چې د راویانو شمیر په سبب نزول کې دی چې دغه په تشریح کې موږ ولاړ سو بیان یې وکړو نو بیا به ښه پې پوه سو چې په سبب نزول کې صيغه یا الفاظ کوم په ښکاره توګه دلیل په سببیات دی او کوم په احتمالي توګه دی چې په ښکاره توګه دی څنګه دی او چې په احتمالي توګه دی آیا موږ معنا او مفهوم ته ډېر ترجیح ورکو او که دلیل د سببیات ته کوم ډېر ورکول کېږي کله معنا او مفهوم ته ورکول کېږي کله هغه ته داسې نه دی چې د ابن عمر صاحب نظر بیخي شاذ دی یا نه دی سي نه د ابن عمر صاحب نظر موږ واخلو معنا او مفهوم د قرآن ته ځو چې استنباط د احکامو د شریعت ترې وسي
او د حضرت جابر صاحب دلیل په سببیت سره ځکه هغو یهودو حماسې کول، نو هغه د یهودو هغه عمل، هغه تبلیغاتو، هغو خبرو باعث د دې سوڅ نساؤکم حرث لکم راسي. او د حضرت عمر صاحب دلیل بیا معنا مفهوم ته ورځو، استنباط د مسلې ترې کوو چې آیا جواز لري چې له ښځو سره چی شي وسي، جما د دوبور له لارې یا له شا له خوا وسي، آیا لري که نه لري. نو معنا او مفهوم ته تر هغو حقایقو ته ورسو. نو تفسیر د قرآن، احکام استخراجول له قرآنه بیرته بیا چی ته ضرورت دی؟ احادیثو ته ضرورت دی، د رسول الله بیان ته ضرورت دی. نو بیا ورځو هلته چې دا ضعیف دی که صحیح دی. آیا چې بیا که چیرې علماو استنباط کړی وو، اجتهاد یې کړی وو، بیا هغه اجتهاد ته ورځو چې دا اجتهاد قوي دی که ضعیف. او اجماع د امت په دې راټوله ده که نه، جمهور علما یې تاییدوي که نه، آیا دغه استنباط د مسلو چې کړی دا چا کړی دی، دا په مقام کې دی که نه دی چې د هغو په کړنو په اجتهاد باندې باید عمل وسي. نو ډېرې خبرې دي کې. نو په هر حال توجه مو غواړم خدای وکړه چې درسونه زده کوي او په خپل ژوند کې عملي کوي، او الله جل جلاله دې موږ او تاسو ته توفیق د نیک عمل راکړي. که ژوند یاري وکړله نو انشاءالله چې تدریسوو به تر هغه وخته پورې چې موږ سره ژوند یاري وکړله او الله توفیق راکړي. نو هر حال کې به له الله نه کمک او توفیق غواړو چې له موږ سره د قرآن په زده کړه کې یاري او مدد وکړي. وما علينا الا البلاغ المبين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نو په خاتمه کې وایم والله اعلم.